او پیغمبران صلی الله علیه وسلم الله را لېږلي دي دا د دې لپاره وي چې دا ټولنې په ځان پسې روانې دا ټولنې د شیطان او د شیطان پرستانو نه را خلاصې کړي. لکه چې ربعي بن عامر رضی الله عنه د فارس سرلښکر رستم فرخزاد ارمني پوښتنه ترې کوي ما الذي جاء بكم، تاسو څه شي راوستلي یاستئ؟ د مکې او د مدینې او د حجاز خلک یاست او اوس دلته فارس ته په موږ پسې راغلي یاستئ، څه غواړئ؟ مقصد مو څه شی دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ربعي بن عامر رضی الله عنه ته وایي نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من داسې یو قوم یو الله را لېږلي انتخاب کړي د دې لپاره یو چې خلک د بندګانو له بندګۍ راوباسو د الله بندګۍ ته او د باطلو ادیانو له جور او ظلم یې د اسلام عدل ته راوباسو او د دنیا له تنګۍ نه یې د دنیا د آخرت فراخۍ ته راوباسو. دا اجتماعي مفاهیم دي. ربعي بن عامر رضی الله عنه ورته وایي چې موږ بس یوازې عبادتونه کوو، د شپې عبادتونه کوو، د ورځې خپله مزدوري کوو. نه، هغه یو لوی اجتماعي مفهوم ورته وړاندې کوي چې دا امت راغلی د څه لپاره ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاګردان چې صحابه دي او د هغو شاګردان چې تابعین رحمهم الله دا راغلي څه لپاره دي؟ ولې شام ته تلل، ولې عراق ته تلل، ولې خراسان ته تلل، ولې هند ته تلل، ولې بله خوا ته تلل؟ د دغه اجتماع او د ټولنې او د انسانانو د تنظیم لپاره تلل، هغوی د هغوی د لارښوونې لپاره تلل، د شیطان نه د هغوی د راخلاصولو لپاره تلل او د هدایت په لاره د هغوی د روانولو لپاره تلل. ځینې کورونه یې په مکه او په مدینه کې وو، لوږې نه وه پسې اخیستي، نازولي بچیان ناوې ښځې به یې پرېښودې او څوک به د ترکیې د قسطنطنیې تر دیوالونو لاندې ښخېده، څوک به په شهدای صالحین کې ښخېده او څوک به بیا په ازبکستان کې ښخېده. په ننني ازبکستان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی قسم بن عباد رضی الله عنه د بخارا د ازبکستان په خاوره کې ښخ دی. د پیغمبر د تره زوی د له مکې او له مدینې راځي او په ماوراءالنهر کې د ښخېږي. د څه لپاره؟ ولې هغه ځمکه ته نه، دوی د انسانیت رهبري کولو دوی الله د دې لپاره انتخاب کړي وو چې د بشریت لپاره لارښوونه وکړي. په موږ کې مشکل دا دی چې موږ دغه عالي مفاهیم، دغه علیا مفاهیم، دغه د انسان سازۍ مفاهیم، دغه د قیادت مفاهیم موږ خپلو شاګردانو طالبانو ته نه ورتلقینوو، بس دې ته یې ورتلقینوو په دا ټاپه ولګوه، په هغه ټاپه ولګوه، دا کار اولاده، دا کار اولاده، لاس دلته کېدل، لاس دلته کېدل، امین په زوره ووایم، امین په ټیټه ووایم، ملا پسې ووایم، پې ونه وایم، تیمم څنګه وکړم، څنګه یې ونه کوم. په دې موضوع دا د دین مسایل او احکام دي او د دلیل د قوت په بنا به یو انتخابېږي، خو دا د انسانیت رهبري اصلي کار دی. د دې لپاره الله تعالی انبیا علیهم الصلاة والسلام را لېږلي او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته دغه کار د دې امت د علماو ده. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاو وارثان دي او وارثان انبیاو څه کوي؟ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیاو دینار او درهم نه دی په ځای پرېښی، انما ورثوا العلم، هغوی علم په ځای پرېښی او د انبیاو علم داسې علم و چې په هغه به امتونه جوړېدل، په هغه به باطل نسکورېده، په هغه به د حق انتصار راته، په هغه به ټولنې ازادېدلې، په هغه به کسرا او قیصر نړېده، په هغه به عدالت منځته راته، په هغه به طرفدارشوی انسانیت د یوه امت تر بیرغ لاندې راټولېده. دغه علم انبیاو علیهم الصلاة والسلام پرېښی دی. یوازې دا علم نه ده پرېښی چې دا اولاده که هغه اولاده.